بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د شوال د میاشتې یو ډیره طاقتور وظیفه او اسم اعظم بیانوم. دا داسې اسم اعظم دی چې کوم بنده هم د څه د پاره د دې اسم اعظم د وظیفه وکي، د کوم مراد د پاره وکي او د کوم حاجت د پاره وکي، که دغه حاجات ناممکنه ولی نوي، کریم رب د دې انسان د حاجات پوره کړي او مشکل به آسان کی او دغه مراد او دغه تمنا به پوره کی. که یو فقیر هم د دې اسم اعظم وظیفه وکي، نو دا فقیر به هم بادشاه شي. دی به کریم رب دومره مالدار کی او بے پناه مال او دولت به کریم رب ور نصیب کی چې د نورو خلکو د پاره به یو سبق وګرځيږي او د نورو خلکو سره به مدد بیا شروع کی. چې کوم بنده دا عمل وکي، کریم رب پاغه باندې خپل خاص رحمتونه را نازلی او خاص برکتونه ورته الله جل شانه ورکي. زما عزتمندو، د شوال دا میاش دا اسلامی کال دا لسمه میاش ده. په دې میاش کې خلکو ته د حج او د روزو ترغیب ورکول کیږي. په دې میاش کې شپږ روزې دا کچاونی وي، الله جل شانه هغه ته د یو کال د روزو برابر ثواب ورکي. لکه زما عزتمندو څنګه چې حدیث شریف کې راغلی دی چې چا د شوال د دې میاشتې یعنی د ورکوټي اختر د میاشتې شپږ روزې اونی وي، نو د مسلمان ته د انسان ته الله جل شانه د پوره یو کال د روزو ثواب ورکي. او چې یو کس بیا هر کال د رمضان المبارک روزي هم نیسی او ورسره د شوال یعنی د ورکوټي اختر د میاشتې شپږ روزي هم نیسی، نو کریم رب یو نیکی په لس چنده باندې سیوا کوي. نو دې طریقې سره زما عزتمندو 10 روزې د رمضان مبارک د میاشتې شوي او شپږ روزې ورپسې د شوال د میاشتې شوي، نو چې دې ته په لسو کې ضرب ورکړي شي نو دا 360 روزې شوي. زما عزتمندو په کال کې 360 ورځې وي، نو لہذا چې یو کس دا دواړه قسمه روزې چې ټوټل 36 یعنی شپږ 10 جوړیږي هر کال نیسی، نو دا سیدا چې د ټول عمر روزه نیون کې دی، الله جل شانه به دغه ثوابونه د انسان ته ورکوي. زما عزتمندو، په دې میاش کې نکاح کول هم یو مستقل سنت دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو دا میاش د حج په میاشتو کې هم شامل ده، یعنی په دې میاش کې خلک د حج اراده کوي، د حج نیت کوي او په خوا به زما عزتمندو خلکو پیدل سفر کولو او حج او عمره له خلک پیدل تل، نو هغه به د شوال په دې میاش کې روانګي کوله. نو شوال، ذوالقعده، ذوالحجه دا درې میاشتې د حج دي، نو لہذا زما عزتمندو د دې شوال میاشتې برکت نور هم د سره سیوا شو. زما عزتمندو، دا کم اسم اعظم چې زه تاسو ته بیانوم، دا کم اسم اعظم دی، دا کم داس اسم اعظم دی چې د انسان په ژوند کې انقلاب راولي، او دا کم اسم اعظم دی چې په دې پسې دعاګانې قبليږي او د انسان حاجات ورپسې پوره کیږي او هر رنګه مشکلات او پریشانه ختميږي او بے پناه د حلال مال او دولت به د انسان ته الله جل شانه عطا کوي. دا داس اسم اعظم دی، دا تاسو په هر حالت کې ویل شي او دا ویلو د پاره ستعداد هم مقرر نه دی، بچ څومره تاسو ویل شي خو بس په دې میاش کې تاسو د دې ورته لازمان وکړئ. زما عزتمندو، کلمات مبارکه دادی: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کپا ناستی کپا ولاړی په هر ځای کې وی، لا تعداد د دې تاسو ورته وظیفه کوي. دا دومره مبارک کلمات دي چې دې کلماتو له برکت به الله جل شانه تاسو تمام ناممکنه حاجات پوره کی او مشکلات او پریشانی به الله جل شانه ختم کی. زما عزتمندو، امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.